مراسمی که به مناسبت جشن فراغت 8 تن از حافظان قرآن کریم از مدرسه دارالقرآن قریه پس آب بابوس مربوط مرکز لوگر دایر گردیده بود، در آن شماری از مسئولان امارت اسلامی، شیوخ، عالمان دین، موسفیدان، مجاهدین و جوانان اشتراک ورزیده بودند. در همین حال سخنرانان پیرامون فضیلت قرآن عظیم الشان، اهمیت تعلیم و تربیه اسلامی و جایگاه حفظ کتاب الهی در جامعه صحبت نمودند. از فارغ شدگان خواستند که اینا محتوای دینیشان را به نسل‌های آینده برسانند. شاید اعتصام بالکتاب وکړه، په قرآن کریم باندې منګولې ولګولې، قرآن کریم باندې عمل وکړه، قرآن کریم یاد کړه، قرآن کریم زده کړه. دا سړی به الله له فتنو نه ساتي. دا حافظان دا اوس په تلاوت د الفاظو او قرآن کریم په تلاوت کې د نبی علیه السلام وارثان جوړ شول، بیا د علم وراثت بکوي. همچنان عالمان دین این سخنانشان از مردم خواستند که قرآن مجید را سرمشق زندگیشان قرار دهند و فرزندانشان را با آموختن و حفظ کلام الهی تشویق کنند و بر اهمیت از مدارس دینی نیز تاکید کردند. مسلمانانو خپل بچانو کې یو بچی دی الله دین ته وقف کوي، مدارس ته ولېږي. دغه مدرسه چې تاسو وینئ او د تاسو په صدقې په کومک جوړ ده، دومره مخلص استادان الله جل جلاله دې ته نصیب کړي. قابل ذکر است که مدرسه دارالقرآن در قریه پس آب بابوس مربوط مرکز لوگر موقعیت دارد و در حدود 120 تن طلبا در آن مصروف آموزش هستند و به تازگی به تعداد 8 تن حافظ از آن فارغ و دستار فضیلت بستند.